هغه کسان چې په دې دنیا کې د غریبو خلکو مرسته کوي او په سخت حالت کې د هغوی لاسنیوی کوي، الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې په بقره سورت کې د دوی لپاره له امید نه ډک زیری لري او ورته فرمایي: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تعالی دغه کسانو ته فرمایي چې هغه کسان چې خپل مالونه د الله تعالی په لاره کې شپه او ورځ په پټه او ښکاره باندې مصرفوي، د الله تعالی په نزد باندې اجر او ثواب لري او په دغه خلکو باندې هیڅ قسم خفګان او ویره نشته ده. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي: کل معروف صدقه، هر نیک عمل صدقه ده. یعنی موږ تاسو کله کله دا فکر کوو چې دا صدقه دې ته وایي چې یو مالدار انسان د غریب انسان مرسته وکړي، هغه ته کالی برابر کړي، هغه ته خوراک ورکړي، پیسې ورکړي. دا صدقه ده، خو یوازې دا صدقه نه حسابیږي. رسول الله علیه الصلاة والسلام د دغه خبرې وضاحت کړی، ورته فرمایلی دی چې هر هغه انسان چې نیک عمل د الله تعالی د رضا په خاطر ترسره کړي، د دغه کس لپاره صدقه حسابیږي. د مثال په ډول کې یو انسان بل انسان ته په نیک عمل باندې امر کوي او له بد کار نه یې منع کوي، دا د دې کس لپاره صدقه حسابیږي. یا د دوو انسانانو ترمنځ خفګان موجود دی او ته راجګ چې د هغوی له منځ سوله وکړي او کومک وکړي، دا ستا لپاره صدقه حسابیږي. یا د یو بل انسان نه چې د ډېر عادي کار محتاج وي او ته له هغه سره مالي او ځاني مرسته وکړې، دا ستا لپاره صدقه حسابیږي. علما کرام نن سبا د صدقې 3 عمده ګټې ذکر کوي او فرمایي چې تر ټولو مهمه او غټه ګټه دا ده چې کله یو انسان سره ته مرسته کوي او کومک یې کوي، دا ستا د ګناهونو کفاره ګرځېږي. دوهمه عمده ګټه دا ده چې الله تعالی ډېر غیرتي ذات دی او غیرتي انسانان خوښوي. که د یو مظلوم انسان مرسته وکړي او د هغه ضرورت پوره کړي، الله تعالی به تا ته څو چند اجر او ثواب در نصیب کړي. او درېیمه ګټه یې دا ده چې د نیکو انسانانو فطرتاً خوی دا وي چې کله یو انسان سره مرسته کوي نو ذهناً او روحاً آرامه کېږي او زړه سکون پیدا کوي. او تر ټولو محبوب ترین عمل او صدقه هغه ده چې په پټه سره ترسره شي، یو لاس په بل لاس خبر نشي. نن سبا زموږ ډېری ځوانان، خویندې او ورونه د خیریه بنسټونو له لارې لګیا دي، واقعاً له پاک زړه نه خدمت کوي او د یو مسلمان ځوان په حیث باندې زه او تاسې ټول باید پرې وویاړو، کومک ورسره وکړو. خو کله کله داسې صحنې د میډیا پر مخ وړاندې کوي چې انسان واقعاً خفه کوي او دردوي یې. له یو غریب ماشوم نه، له یو عادي ماشوم نه چې په ډېر بد حالت کې قرار لري، دا پوښتنه کول چې څه شي ته ضرورت لري، دا لباس دی ولې داسې دی، او داسې نورې پوښتنې له مېرمنو نه دغسې. یعنې دغه هغه پوښتنې دي چې هېڅ مطرح کولو ته ضرورت نه لري. که الله تعالی یو وسه درکړې وي، کومک ورسره وکړه، مرسته ورسره وکړه. ضرور نه ده چې هره صحنه یې د میډیا پر مخ راشي. نزاکتاً باید د هغوی شخصي حریم ته احترام وشي، د هغوی عزت نفس ته احترام وشي. والله دغه خبرې له زړه نه کوم چې هغه خویندې ورونه چې کومک کوي، حتما داسې خلک پیدا کېږي، کومک ورسره کوي، مرسته یې کوي، لاسنیوی یې کوي. غریب انسان سره د مرستې پر وخت د هغه سترګو ته مه ګوره، هسې نه دغه حالت ستا په زړه کې د کبر او غرور باعث وګرځي او هغه انسان په د خجالتۍ احساس وکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته د نیک عمل کولو توفیق راکړي. هیله ده چې هغه خویندې ورونه چې خیریه بنسټونو کې کار کوي له ما نه خفه نه شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.